امریکا د ازادۍ او امریکا غږ رادیوګانو د تړلو اعلان وکړ او یو بل مهم خبر هم لرو. درنو لیدونکو ستړي مشئ. لومړی خبر، د نړۍ مشهور میلیاردر او د ټکنالوژي سوداګر ایلن ماسک د امریکا غږ او ازادي اروپا ازادي رادیو د بندیدو غوښتنه کړې ده. ماسک یادونه کړې چې دغه ادارې بېګټې دي او د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې ضایع کوي. ماسک پر خپل ټولنیز پلیټ فارم لیکلي چې هو د امریکا غږ او ازادي اروپا ازادي رادیو باید وتړل شي. هغه د دې رادیوګانو د بندولو 3 دلایل وړاندې کړي او وایي کله بیوروکراسي تیر شي اروپا اوس آزاد ده او دا رادیوګانې نورې څوک نه اوري. هغه ډیره کړي دا یوازې افراطي کیڼ اړخي لیونی دي چې له ځان سره خبرې کوي. په داسې مهال کې چې د امریکا د مالیه ورکوونکو $1 میلیارډ هر کال سوځي. د ماسک وروستیو څرګندونو په امریکا کې پراخ بحثونه راپورته کړي دي. ځینې وګړي د دولتي بودیجې په اړه د ماسک نیوکې مني، خو ځینې نور وایي چې هغه نړیوالې اړیکې ډېرې ساده ښیي. له اروپا سره مرستې یو شمېر امریکایي سیاستوال غیر ضروري بولي، خو نور استدلال کوي چې دا مرستې د اتلانتیکي اړیکو د پیاوړتیا لپاره اړینې دي. دویم خبر، د اسلامي امارت د چارو ادارې له لوري په دغه لیک کې لیکل شوي چې د اسلامي امارت مشر مولا هبت الله لخوا واخان ولسوالۍ ویشل شوي او د پامیر په نوم نوې ولسوالۍ د بدخشان په اداري جوړښت کې سیوا شوه. په دې لیک کې مالیه وزارت ته امر شوی چې په راتلونکي مالی کال کې د پامیر ولسوالۍ لپاره تشکیل په پام کې ونیسي او نورو اړتیاو په موخه یې مالیه په ملي بودیجه کې سیوا کړي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.